په سوشل میډیا د ترانسجنډر په باره کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې وشوې. ترانسجنډر څه ته وایي؟ السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اجاز بنیری. ګرانو قدرمندو کتونکو، ترانسجنډر څه ته وایي؟ نو کتونکو په ساده ټکو کې دا یو داسې بیل دی چې په دې کې هلک به د هلک سره او جینۍ به د جینۍ سره واده کولی شي. چونکې دا رواج په مغربي هیوادونو کې عام شوی دی او څه خلک دا کوشش کوي چې په پاکستان کې د هم دا عام شي. مثال په تور یو نوم به واخلو لکه شبانه چې د ځان نه خلک جوړوي، نو دا به نادره والا ته ووایي چې زما ترانسجنډر بدل کا او زما نوم شکور کېده. دا جینۍ به په CNIC یعنی نیشنل آیډنټي کارت کې د جینۍ نه هلک شي. بیا به دا جینۍ د بلې جینۍ سره واده کولی شي، ځکه چې په کاغذونو کې به د دې نه هلک جوړ شي. دا کو بیا هر څه کوي، څوک به ورته څه ویلی نه شي. یا یو هلک دی مثال په طور شکور د ځان نه جینۍ جوړوي، نو دې به نادره والا ته ووایي چې زما په CNIC یعنی نیشنل آیډنټي کارت کې بدلون وکړه، نو دې به د خلک نه جینۍ شي، مطلب د شکور نه به شبانه جوړه شي. نو دا هلک کوم چې د شکور نه شبانه شوه، نو دې د هلک سره واده کولی شي، ځکه چې دې په شناختی کارت کې جینۍ شوه. دا بیل د قومي اسمبلی نه پاس شوی دی او اوس د سینټ نه هم پاس کېدو والا دی. ګرانو قدرمندو کتونکو، په سوشل میډیا د ترانسجنډر په باره کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې وشوې. نو ما هم ووایي چې زه هم ستاسو سره یوه لنډه ویډیو شیر کړم. د ترانسجنډر چې کوم بیل پاس شوی دی یا پاس کیږي، یقینا چې دا د ټول عالم اسلام او خاص کر د پاکستان د پاره ډیر د شرم مقام دی. زیات تر خلک وایي چې دا په 2018 کې منظور شوی دی. ګرانو قدرمندو کتونکو، تاسو ته پته ده چې په دغه وخت کې د چا حکومت و. زه یو سیاسي پارټي ټارګټ کول نه غواړم او نه د یوې سیاسي پارټۍ سره تعلق ساتم. کو دا بیل په 2018 کې منظور شوی وي یا په 2022 کې، بحیثیت یو مسلمان لومبې زه او بیا ټول پاکستانیان د دې بیل د منظور کولو په سختۍ سره او په سختو الفاظو کې مخالفت کوو. زمونږ چې کم سینیر سیاسي وګړي دي، که هغوی د هرې پارټۍ سره تعلق لري، د دې خلاف ته سخت ایکشن واخلي. سینیټر مشتاق احمد خان سے کوم چې د جماعت اسلامی پارټۍ سره تعلق ساتي، د داسې هر قسمه بیل کوم چې د اسلام او شریعت خلاف وي، نو د ټولو لومبې دی په اسمبلی او سینټ کې ایکشن اخلي. ګرانو قدرمندو کتونکو، دا یو واحد تن دی کوم چې د دې بیل د منظور کولو مخالفت کړی دی. مونږ ټول پاکستانیان د دوی سره اوږه په اوږه ولاړ یو. نور زمونږ چې کم عالمان صاحبان دي، هغوی له هم پکار ده چې د سینیټر مشتاق احمد خان صاحب په اواز اوچت کړي. ګرانو قدرمندو کتونکو، دا ویډیو چې څومره هم شیر کولی شي نو شیر یې کړئ چې دا پاس شوی بیل یا پاس کېدو والا کم بیل چې ریجیکټ شي یعنی مسترد کړی شي او اسلامی جمهوریه پاکستان د دې لعنت نه بچ کړی شي، ځکه چې دا د الله پاک جل جلاله او زمونږ د ښکلي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د احکاماتو نافرمانی ده او په دې سره په مونږ باندې هر قسمه مصیبت او غضب راتلی شي. د ویډیو کتلو یو جهان مننه.